زما عزتمندو نن درته د شورو د ورځې یعنی د شپږم د ورځې یوه ډیره طاقتوره او عظیم الشانه وظیفه بیانوم چې د ستاسو د زندګۍ او د ستاسو د ژوند څه قسمه ناممکنه حاجتونه وي. داسې حاجتونه وي چې تاسو وایئ چې دا حاجتونه زمونږه زر پوره شي، د دې اسباب زر مهیا شي. ان شاء الله تعالی دا عظیم الشان عمل ډیر مختصر عمل دی. دا وظیفه د الله جل شانه د یو اسم جلالی وظیفه ده، د یو مبارک نوم وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د دې کمالات او د دې اثرات او د دې برکات به تاسو محسوس کړئ. د ستاسو یو مشکل دی، یو پریشانی ده، او ته د دې مشکل او پریشانۍ په نیت باندې دا وظیفه وکې، نو دغه مشکلات به د الله جل شانه ختم کی او دغه حاجتونه به د کریم رب پوره کی. لہذا زما عزتمندو دا خاص عمل په دې نیت سره په دې برواسې سره وکئ چې الله جل شانه به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي. نو تاسو بیا د دې کمالاتو ته وګورئ. زما عزتمندو د رجب مرجب میاشت شروع ده. دا ټوله میاشت د برکتونو او د اثراتو والا میاشت ده. زما عزتمندو په دې کې داسې لمحات دي چې الله جل شانه د خپلو بندګانو دعاګانې قبلوي. زما عزتمندو دا ډېر بهترین لمحات دي. الله جل شانه د خپلو بندګانو حاجتونه پوره کوي او د هر قسمه بلاګانو نه مصیبتونو نه ورته نجات عطا فرما کوي. لہذا زما عزتمندو دا نننۍ وظیفه دا نن والا عمل ډیر عظیم الشان عمل دی، ډیر مجرب عمل دی او عظیم الشان او مبارک به ولې نه وي چې د رب کائنات د اسم مبارکه یوه خاص وظیفه ده. چې کوم یو کس هم الله جل شانه ته د الله جل شانه نوم وسیله کی، د الله جل شانه د اسم مبارکه ورد او وظیفو کی، نو الله جل شانه د داسې کس حالات بدلی. خو په دې شرط باندې چې کامل یقین موي چې ان شاء الله تعالی د دې وظیفې په وسیله او توفیل سره به رب کائنات زما ضرور د حاجتونه پوره کوي، زما د مسائل به ختمي او مشکل به می اساني. خو زما عزتمندو مونږه اکثر وظیفې شروع کو او بیا نیمه کې پریږدو، د هغې تعداد پوره نه کو، نه د هغې چې کومې مقرر ورځې وي هغه پوره کو، بیا وایو زمونږه حاجت پوره نه شو، زمونږه وظیفې کار ونه کو. نو وظیفې به په مخه باندې روزانه کوئ، پوره ترتیب سره به کوئ، په دې نیت سره به کوئ چې الله جل شانه به ضرور زما د حاجتونه پوره کوي. صرف یوې پیرې سره یو ځل ویلو سره به ان شاء الله تعالی ضرور د ستاسو د حاجتونه پوره کیږي، لیکن د رب کائنات نه به ناامیده کیږئ نه، ځکه چې ناامیدي دا کفر دی. الله جل شانه په دې باندې ډیر زیات خفه کیږي به ولې نه چې الله جل شانه سره د هر څه خزانه هغه موجود دي او ته الله جل شانه پرېږدې، الله جل شانه سره تعلقات پریک دے، اللہ جل شانہ به ضرور دستانه ناراضه کیږي. ګورئ زما عزتمندو الله جل شانه احکم الحاکمین دی. الله جل شانه ته د راتلونکي وخت علم دی. ته چې د کم سیز د پاره وظیفه کې، د کم کار د پاره وظیفه کې، که چېرې هغه د ستا د پاره بهترو دنیا او آخرت ته پاره نه ضرور به الله جل شانه درکوي، او که چېرې په هغې کې د ستا د پاره نقصان و، ځکه مونږ په خپله فایده او نقصان باندې نه پوهېږو. الله جل شانه ته د هر یو سیز په باره کې علم دی، نو بیا چې تا باندې کم مصیبتونه پریشانۍ او تکالیف در باندې را روان وي، نو هغه به الله جل شانه لتانه دفع کوي. ځکه چې انسان د خپل ځان نه خبر نه وي چې آیا دې کار کې زما خیر دی او که دې کار کې زما شر دی. لہذا زما عزتمندو چې مونږه د الله جل شانه نه عاجزۍ سره او توجه سره پوره یقین سره وغواړو، ځکه چې کریم رب دا نه غواړي چې زما بنده په مشکلات او تکالیفو کې راګیر شي.
اوس زما عزتمندو د وظیفې ترتیب زه تاسو ته ذکر کوم. ترتیب یې دا دی چې دا وظیفه تاسو په کم ورځ هم کول غواړئ نو کولی شئ، خو که دا وظیفه تاسو د ماښام مونځ نه پس وکړه یا د ماسخوتن مونځ نه پس مو وکړه نو ډیره بهتره به وي. بل دا دی زما عزتمندو کله چې تاسو د دې وظیفې کولو اراده وکړه نو یو داسې ځای به وګورئ چې هغه خاموشه ځای وي، هلته کې څوک نه، ستاسو توجه او دھیان برابر وي. که چېرې ستاسو توجه او دھیان برابر نه وي او صحیح طریقې سره وظیفه ونه کړی شوئ نو بیا په هغې کې اثرات دومره نه وي. نو زما عزتمندو انتهایی توجه سره عاجزۍ سره به تاسو دا وظیفه کوئ، کامل یقین سره به یې کوئ. انشاءالله تعالی د ستاسو به داسې حاجتونه پوره شي، داسې مقاصد به مو پوره شي چې د ستاسو په ذهن کې به هم نه راځي چې یاره زما د حاجتونه به پوره شي، زما د مقاصد به پوره شي، په خپلو خواهشاتو کې به زه کامیابه شم. لہذا زما عزتمندو دا ډېر بهترین عمل دی چې دا د ستاسو نه پاتې نشي. په ظاهر تعداد کې دا خو ډېر ښکارېږي خو لیکن ډېر مختصر دی، صرف 10 منټه په دې باندې لګي. طریقې دا ده زما عزتمندو کله چې تاسو د ماښام مونځ وکړو یا د ماسخوتن مونځ مو وکړو نو یو سیټ ته به تاسو کښېنئ. د ټولو نه مخکې به 3 پیرې درود شریف ولولئ. ښه دا ده چې درود ابراهیمي ولولئ. د دې نه پس به د الله جل شانه دا اسم مبارکه یا باقی یا باقی یا باقی تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دا به 1000 مرتبه 1000 پیرې ولولئ. ورپسې او بیا 3 پیرې درود شریف ولولئ او بیا به د دعا د لپاره لاس پورته کوئ. انتهایی توجه سره عاجزۍ سره به د الله جل شانه نه د الله جل شانه د دې اسم مبارکه په توفیل سره د دې په وسیلې سره چې ستاسو څه مشکلات او پریشانۍ وي د هغې د ختمولو دپاره به دعاګانې وغواړئ. په خپلو مقاصدو کې خواهشاتو کې د کامیابۍ دپاره هم تاسو دعاګانې غوښتلی شئ. ستاسو د رزق د روزۍ مسله ده نو د هغې دپاره هم تاسو د الله جل شانه نه دعاګانې غوښتلی شئ. زما عزتمندو په خپله هم دا عمل وکئ، خپلو وروڼو دوستانو ته هم د صدقې جاریې په طور باندې شیر کړئ، ځکه چې زما عزتمندو د نیکۍ خبره خورول او شیر کول د صدقې جاریه وي. ملاویږم به تاسو سره بله ویډیو کې بلې وظیفې سره. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکوي. د لوی الله په امان.